بیا تماکو شوه سکول مخې ته بیا به اوس هره مور سرتوره وځي ستا بدماشي به هله ومنمه رامنډۍ چې د لاوره وځي دا چې مې وجنې راباندې ډس چې کوي کړي ګناه مې څه ده سیبه خطا مې څه ده بسم الله الرحمن الرحیم ګران ډېره زیاته مننه د بده مرغه زما موبایل اپ شو او څه چې پکې و هغه د کېږي نه او بهرحال څه چې یاد دي هغه به ووایو ملګري ډېر پاتې دي ورکوټیشن نظم دی زه به هغه ووایم چې راباندې ډز ونه کړم دغه دا دی عنوان دا چې مې وجنې راباندې ډس چې کوي کړي ګناه مې څه ده سیبه خطا مې څه ده په کوم ګناه مې وجنې کومه خطا مې وجنې زما خبره واوره لږ شن خو صبر وکړه زوی په مور په کور کې سپینګیری پلار مې هم دی د کونډې خور سره مې یتیمانان بچي دي روزي رسان الله دی خو بې له ما نه یې څوک په درس جهان کې نشته زمونږ په کور باندې به د لوی قیامت نه مخکې یو بل قیامت را جوړ شي د چا د سر سوری یم 15 لوریانې مې دي یو کوچنی رور هم لري د 7 کالو به وي بیا به ژوند څرنګه کوي راباندې ډزونه کې راباندې ډزونه کې راباندې ډزونه کې ژوند به مې هله د پیغور وځي چې جنازه زما د کور وځي منګه کې نه د زړونو وویستله منګه کې نه د زړونو وویستله زمونږ ژوند به د سور وره وځي او بیا تماکو شوه د سکول مخې ته بیا تماکو شوه د سکول مخې ته بیا به اوس هره مور سرتوره وځي ستا بدماشي به هله ومنمه ستا بدماشي به هله ومنمه رامنډۍ چې د لاوره وځي ستا بدماشي به هله ومنمه رامنډۍ چې د لاوره وځي او ماشومه خور په سوره کې لاړه ماشومه خور په سوره کې لاړه دلته د خور ګناه دلته د رور ګناه د خوره وځي او غریبۍ دومره مجبوره نه کې غریبۍ دومره مجبوره نه کې چې شتمن خان د کلي کوره وځي ډېره مننه